چې ولرزیدا د هواګانو د هیبت ډیوا ولرزیدا د هواګانو د هیبت ډیوا ټول شپه چیرې چیرې بل شو لته ډیوا چا د خپل فکر د نفرت په لمبه کله وسو چا د خپل فکر د نفرت په لمبه کله وسو چاکړه روخانه د احساس د اذیت ډیوا د دانش صاحب شعر دی چې د درویشانو په خانقاه کې توري وموندې شوې د درویشانو په خانقاه کې توري وموندې شوې خو برآمد شوه د باغیانو د محلت ډیوا د درویشانو په خانقاه کې توري وموندې شوې خو برآمد شوه د باغیانو د محلت ډیوا د بلیدو هڅه یې وکړله خو نه بلیده د بلیدو هڅه یې وکړله خو نه بلیده خو شکر د خپل ضمیر ته نه وه ملامت ډیوا لالا شعر دی چې د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې وه د ډیوې لاندې چې تیاره وه هغه هغسې وه د خپلې سطحې نه هم ډېره کړله ښکته ډیوا که ته یې منې او که نه خو واقعیه دا ده چې که ته یې منې او که نه خو واقعیه دا ده چې په هواګانو کې مې راوړه سلامته ډیوا که ته یې منې او که نه خو واقعیه دا ده چې په هواګانو کې مې راوړه سلامته ډیوا کاش چې زه نه وم په کردار کې د ډیوې په شانې کاش چې زه نه وم په کردار کې د ډیوې په شانې زما په شانې وه د شکله د صورته ډیوا او آخري شعر دی چې د تورې شپې لون جنګ کې غشي په هغه لګېده د تورې شپې لون جنګ کې غشي په هغه لګېده چا چې په لاسو کې نیولې وه اوچته ډیوا او دا مننه لنډ شانې نظم دی چې موږ لګیا یو د ژوند کوږ دیوال ته ستنې وهو موږ لګیا یو د ژوند کوږ دیوال ته ستنې وهو خو داسې نه کوو چې دا دیوال په خپله ړنګ کړو اخر تر څو پورې به دې دیوال ته ستنې وهو د دغه ځوړند دیوال د سوري لاندې د دغه ځوړند دیوال په سوري پیدا شوي خلک د دغه ځوړند دیوال د سوري لاندې ژوند کوي خو ړنګولی یې بیخي هم نشي د دغه کوږ دیوال د تیږو عجیبه نامې دي څه د وهمونو تیږي څه د حکمونو تیږي څه مقدسې تیږي څه محترمې تیږي دا دیوال نه دی دا مندر دی د بوتانو نه ډک خلک د دې مندر د سوري لاندې ژوند کوي که څوک په زوره قدر سام اخلي نو د مندر تیږي نړیږي دیوتاګان نړوي جو څوک سام نه اخلي او دیوال کوږ ولاړ دی ډېره مننه